نن د جمعې ورځ و پلینم ساس کو چې پلی ډیم ته به لاړ شو. بس پردی ګاډی م روان کو د ځان نم د وچې خانان ساس کړه سیدم پې چابي تاو کړه روان شو. چې روان شو په لار کې تاسین وی چې ما ورسره چوت کوي ګنې خفه به یم. بس تاسین راوتې وغه ته ولاړو رالې د اسنین صاحب په خیر وکړو ما له راتاو شو چې څنګه م په خیر وکړو ما ځان ته ګیټ کولی کو په هغه زمانه ډېره تادي وه ډایرکټ مخکې سیټ ته وخوته وایي تاله چل درځي چې ناسې ورته ځان یې ټرنا ټرنا کړو روان شو. چې روان شو ماته د کمال خبره دا ده چې ما په اولني ځل ګاډی روان کړو. د دې خبرې اورېدو چې زموږ خپې په رپېدو شو. بس د هوټل نم روټۍ سالن راواغېسته فروټ موټ هم راواغېسته په فریزر کې مې یخ بوتل وکتو بس را روان شو. مخامخ لار کې څه داسې سیندري وه چې د زړه مې وي پستې ته کښېنه په دې ځي نور اډولې مخکې لاړ نه شه خو کسانو وی چې نه ځو. څنګه چې پلی ډیم ته ور انټر شو نو اولنی لو کې څه داسې بس د دې نه پس هم ګاډی زر تر زره پارک کو. کښتۍ والا مې د مټو ونیوه په زوره مې کښتۍ ته وخېږو. تاسو وایي چې ولې نو پیسې ډېرې غوښتي وو موږ سوې نه. بس چې څنګه په کښتۍ کې روان شو په مخو کې ناسوم او سیرم کوو ګوتې م سیندریانو ته نیولې. چې څنګه ورسېدو بس د کښتۍ نه م سامانونه کوز کړه او نیغ د جزیرې په سایډ باندې روان شو. بس چټۍ مې ورته ښه په شټیل کې خوره کړه او چیلۍ مې خواله راله خو سغل شان ورته ښکاره شوم زور یې شروع کړو چې پرې مې ده. بس په چاولو مې ورته پوټې تاس نس کړو په روټۍ مې شروع کړه ځکه چې وږې شوې ومه. په چاینیز طریقه مې ورته یو دوه ووال ډېر غټ خوند یې وکړو چې خیال مې وکړو نو بل لکه د کیلي سپین کړی و او لګیا و خوند یې پرې واخو. بس بیا ورته ملاسوم او تاسین هم راسره و مخامخ د ښکلې نظارې وې تاسین ته مې ما وې ګوره که نه څنګه نظارې دي. کښتۍ راته ولاړه وه ټیم ډېر ښه و بس هر سم واپس کښتۍ کې لوډ کړه او سیده په خپل منزل باندې روان شو. ما وی راځئ چې لږ ورته ولامبو. بس ورته مې ولامبل ما سره پین میلاو شو هغوی راپسې ډیکې والې او چړندې م کو ښه په سور کې پردی سوالي ډرون هم پاس او بس د هغې دغه څه مزېدار ریزلټ راغلی. دا غزي د وړو پیښې مې کولې بس ډایرکټ را پرېوتمه د درس سره مې تاسین ته ما وی کیمره بنده او په شرمونو وشرمېدم.